کندهار ولایت خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله د افغانستان زړه ګڼل کیږي او د ولایت د افغانستان په تاریخ کې مهم رول ترسره کړی دی. کندهار ولایت په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر یو له جنګ ځپلو ولایتونو څخه و او د دې ولایت زیاتره سیمې د سختو جګړو شاهدې وې. موږ د دې ولایت دوه هغه ولسوالیو ته سفر کړی چې تر ټولو شنې او له اقتصادي پلوه د کندهار ولایت د ملا تیر بلل کیږي. شاولی کوټ ولسوالي د کندهار ولایت له مرکز څخه شمال لور ته پرته هغه ولسوالي ده چې د تیرو 20 کلونو جګړو سخت ځپلې ده او زیاتره اوسیدونکي یې له خپلو سیمو څخه بېځایه شوي دي. د کندهار ولایت تر ټولو لوی د اوبو بند چې د هله نومیږي په شاولی کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري او دغه ولسوالي ته یې ځانګړې ښکلا ور په برخه کړې ده. د دې ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له دې بند څخه د کندهار ولایت د مرکز په ګډون زیاتره ځمکې خړوبېږي. د شاولی کوټ د ولسوالۍ د دهلې د بند د سیمې اوسیدونکي وایي د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ولسوالۍ زیاتره کرنیز باغونه ویجاړ شوي او له منځه تللي دي. د دوی په خبره خپلو کرنیزو ځمکو ته د جګړو له کبله په میاشتو هم نشوی راتللی. یا نسوی راتللی، هغه بیا داسې یو نیم راتللی چې وجه هغه مثال د دوی سره لاس وای. نو بله خو د هغه نه و د شکر د کرارې د وسم د شپې کلای سوم د ورځې کلای سو هرې خواته کلای سو په خوا د خپله کوره نه سوی راوته. د دې بزګرانو په خبره په هیواد کې د جګړو په ختمېدو سره اوس په ډاډه زړه کولی شي خپلو ځمکو ته راشي او د هیڅ چا له لوري ورته کومه ستونزه نه جوړیږي. اوس الحمدلله شکر د خدای خوشحاله یو، ښه امن دی، خوشحالي د طالبان موږ سره زور زیاتی نه کوي او انشاءالله ډېر ورته خوشحاله یو. اوس ډېر خوشحاله ورور دغه خواري هم د جره کړې مرسته د غم فکر راکوي نه دی د جړ 600 خلک اخته دي د جوزار منه ډېر خوشحاله یو، ډېر د امنیت په خاطر خو اوس بیخي ډېر خوشحاله یم. وروره خواري ته کلای سو هم هر خواته اوس ښه ازاده د کلای سو سره در مخ به راوتلی نه سوی د کوره څه. دا د کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالۍ د دالې د بند شاوخوا کلي دي. دغه کلي د تیرو 20 کلونو د جګړو پر مهال د جګړې لومړۍ کرښې وې. د بزګرانو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی دلته کومه کرنه کړې ده او کوم کښتونه یې کړي وو. د جګړو له کبله دغه خپلو کښتونو ته نشوی راتللی، خو اوس په هیواد کې تر نسبي امنیت راتلو وروسته په ډاډه زړه د شپې او ورځې کولی شي چې د خپلو کښتونو لپاره دغه سیمې ته راشي. له شاولی کوټ ولسوالۍ څخه د کندهار یوې بلې سیمې ارغنداب په لور ځو. دغه ولسوالي د ستراتیژیک موقعیت له کبله مهم او تر ټولو ډیر د انارو باغونه په دې ولسوالۍ کې دي. ارغنداب کندهار ښار ته په 15 کیلومترۍ کې پرته ولسوالي ده. باغونه او ویالې یې دومره زیات دي چې په دغه سیمه کې میشت خلک او کورنۍ پکې نه ښکارېږي. په دې ولسوالۍ کې د تیر حکومت پر مهال د امریکا ځانګړي پوځ تر ټولو لویه اډه هم پرته وه. د سیمې د اوسیدونکو په خبره پر دې سیمه به زیاتره وخت د امریکایي ځواکونو له لوري راکټي او هوایي بریدونه ترسره کېدل. په دې وروستیو میاشتو کې د جان آغا پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې ده. نوموړی یې کیسه داسې کوي. جنګونه بیخي سختې خواري پر موږ راغلې. مقصد موږ دغه خواري راغلې چې موږ د یوه پرسل وړو دغه موږ نه درلودي چې موږ رانیولې وای د خپلو مؤمنانو ته موږ د داسې وبسو. پر دې سره د اخوا ساوان راغلی دي، دلته مشتې دي، ما ته تاوان رسېدلی دي. پر دې ځای باندې درون خو ژوند خو داسې ترې خوشحالواله د دغه ځای څخه ماشومان ایستلي وو چې هېڅوک امکان نه درلودی، ډک کورونه هم دلې پاته ونه. نو په دا خاطر د وچ کلکې مجبورې سه وتلي، نو خو بېرېدلو دا وارونه جدا وموښتله. د ارغنداب ولسوالۍ د کندهار ولایت پر اقتصادي وضعیت مستقیم اغیز لري. په دې سیمه کې د زیاتو جګړو او د هوایي بریدونو له کبله د زیاتره باغونو له ویجاړېدو وروسته د دې سیمې اوسیدونکي اوس مهال په تر ټولو بد وضعیت کې ژوند کوي او له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له CMG سره په یوه ځانګړې مرکه کې زیاته کړه چې دوی سروې پیل کړي او تر اوس مهاله پورې یې له زیاتو کورنیو سره مرستې کړي دي او لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې دوام لري. نوموړي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د کندهار ولایت زیاتره سیمې په جګړو کې ویجاړې شوې او باید مرستې ورسره وشي. اسلامي امارت د ټولو هغه خلکو سره چې د جنگ له امله ځپل سوي وي، د وچکالۍ د امله څخه دوی
کمزوري سوي د مشکلاتو سره لاس او ګریوان یې د هغو سره وخت په وخت باندې د خوراکي موادو مرستې سوي دي، حتی نغدي کومکونه ورسره سوي دي د دولت لخوا څخه، او ځینې د دولت په تشویق باندې ځینې بهرنۍ انجیوګانې تشویق سوي دي چې هغوی د دغه خلکو سره چې هغه جنګ ځپلي، وچکالۍ ځپلي، د هغو سره د خوراکي توکو او نغدي کومکونو مرستې کړي دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړو په ورکېدو سره یې هیلې یو ځل بیا راژوندۍ شوې او یو ځل بیا د خپلو کرنیزو سیمو د جوړولو لپاره یې مټې رابډ وهلې دي. احسان الله کریمي، CMG د کندهار ولایت.